یاره د چینیانو ته الله جل جلاله د قد او د پوزې په ځای علم پوهه او هنر ورکړی دی. ډیره د هنر نه ډکه ویډیو د اخره پورې وګورئ. لرګی راخیستی دی او صاحب مهربانه سوره یې پکې وکړلو دې لرګي کې، او دې نه ډېر یو جالبه شی جوړوي، ډېر جالبه. ټول کار په لاس کوي، هینډ میډ. ډېر د بلا زامن دي، ډېر هوښیار دي. دا وګوره څه رقم برمه جوړه کړې ده په لاس باندې. اوس خو به هم پېژندلی وي چې شی دی. توله ده، خو دا توله د افغانانو د تولې سره فرق کوي. دې کې دا خلک ډېر زیات خواري کوي او یو ډیزاینداره شی جوړوي. دا المونیم ګوره، دې المونیم باندې دې څومره کار وکړي، څومره تودوخه ورکوي، دومره کار په دې کې کوي. دا ټول په لاس باندې. دا فرین دی حوصلې ته ښه زه دا ویډیو به دې په یوه هفته کې جوړه کړي، 2 هفتو کې به یې جوړه کړي. د بلا زامن دي. دا وګورئ کوم ګل یې چې هلته رسم کړی و، د المونیم نه ټول د هماغې په شکل باندې دا ګلان جوړوي. دا په لاس لګې دی، یو یو ګل جوړوي. نو څومره د حوصلې کار دی. دا وره شپه شوه پې. ښایسته شی ورته جوړ. دا وګوره بټۍ ده ورسره ګرم یې کړو. ښه اوس نو د رنګونو وار دی. رنګونه هم لکه چې طبیعي رنګونه دي. بیا یې ګرموي، دا رنګ پکې ښه پوخ شي. سکرو یې لکه چې وینځي.
اوه چینی ساز منم یاره ډېر د حوصلې کار دی آفرین بس چینایان دي نو څه به ووایم ورته چې د دې ټول زور هغه د پوزې او د قد زور یې د دې عقل ته تللی دی